السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اندورونو ژوند ته مو ارزښت ورکړئ. دا ژوند د خدای پاک لویه ډالۍ لوی نعمت دی او د دې ژوند ساتنه په موږ باندې داسې فرض دي لکه مونځ، روژه، زکات، حج. همدغه ژوند دی که تاسو یې سم وساتئ او د دې نه ساتنه وکئ، ارزښت ورکئ، د خدای پاک ټول اوامر به پوره کړی شئ. او که د ژوند سره مو لوبې وکړئ لکه څنګه چې موږ او تاسې د خپلو علماء کرامو نه اورو چې ځان وژنه ډېره لویه ګناه ده. دا ولې؟ دا خو د خپل ځان وواژه، د چا ورسره کار څه و، خو دا ځکه چې دا ژوند ته خدای پاک ډالۍ ورکړې وه او د دې امر یې ورته کړی و چې د دې ساتنه به ته پخپله کوې. نو که اوس دی راپاڅي او دا د الله پاک ډالۍ ته اور ورکه، د خپو لاندې که او لوبې ورسره وکاندې، نو دی ډېر سخت ګناهګار دی. او علماء کرام داسې وایي چې تر قیامته به دغه انسان خپل ځان همداسې عذابوي او همداسې دردونه به په ده باندې تېرېږي. یو خو خپل ځان سره او خپل ژوند سره لوبې کول دي او بل بیا د نورو انسانانو د ژوند سره لوبې کول دي، لکه څنګه چې په دین اسلام کې دي لکه چا چې یو کس بې ګناه وواژه لکه ټول انسانیت چې وواژه. را به شو یو بېلګه به زه تاسو ته ووایم، هغه دا چې موږ او تاسې چې موټرواني کوو او سورلی را سره ناستې وي، منګه په کومې طریقې موټر چلو. یو خو خپل ژوند دی چې د هغه سره لوبې کوو، بل هغه سورلی چې د موږ سره ناستې دي د هغوی د ژوند سره لوبې کول دي. زه تل وایم ناپوهي غم دی چې کله یو انسان ناپوهه وي او یو سړی یو انسان ځان نه پیژني، د خپل ځان ارزښت، د خپل ژوند ارزښت نه پیژني، هغه به د بل د ژوند څه ارزښت وپیژني. عزیزانو، پوهه حاصله کوئ. د موږ نه خو خطا ده په بچیانو مو زده کړې وکړئ تر څو هغوی د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل ولس، د خپلې خاورې په ارزښت پوه شي او وکولی شي چې خدمت ورته وکړه. نن موږ خپل ځان ته خدمت نشو کولی. نن چې موږ خپل ځان ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کوو، په کوم حال پیدا کوو؟ دا ځکه چې موږ ناپوهه یو، موږ نه زده کړې کړي، نه د دین نه د دنیا علم حاصل کړی دی. نو هماغه دی چې حرام حلال نه پیژنو، خو دا مو زده کړي دي چې د بل نه راکش کا، په خپلې خولې ومنډه او بس خلاص. الله مو ښاد و آباد لره. ډېره اړینه ده چې موږ او تاسې په خپله، په خپلو بیبیانو، په خپلو لورانو، په خپلو زامنو او ورسره په خوا کې هغه یتیمان چې مور و پلار یې نشي کولی په هغوی باندې زده کړې وکړي. خیر دی یو تاسو د هغوی د تعلیم چې کوم لګښتونه دي په غاړه واخلئ، خدای پاک به اجر درکړه. او دا د خدای پاک په موږ او تاسې باندې فرض دي، امر یې راته کړی دی. الله مو ژوندي لره، ښاد و آباد اوسئ. السلام علیکم.